یو کلی کې دوه ملګري اوسېدو، د یو نوم سنی او د بل نوم هپي و. یو سهار سنی هپي ته وویل چې راځه نن خو به لږ ځنګل په چکر ولګوو. نو هپي ورله جواب ورکړ چې نه سنی، هلته خو ډېر زیات خطرناک ځناوران اوسېږي او هلته که یو ځناور په موږ حمله وکړي نو موږ به بیا څه کوو؟ نو سنی ورته وویل چې هپي ته ولې پریشان نه کېږې، زه تا سره یم که نه. ځنګل کې که څه قسم څه مسله وي نو زه به تا نه بلکل نه رسته کېږم، موږ دواړه به د یو بل ډېر زیات خیال ساتو. هپي چې څنګه دا خبره واورېده نو هغه ډېر زیات خوشحال شو او دی دواړه ځنګل طرف ته روان شو. ځنګل دی نه ډېر لرې نه و، دی چې لږ ساعت تېر شو نو ځنګل ته ورسېدو. دا ځنګل ډېر زیات ښایسته و، هر طرف شنه شنه ښکلي ښکلي بوټي راختي وو. دې ځنګل کې ډېر شي چکرې والې. دې کې ټوله ورځ تېره شوه چې څنګه مازدیګر شو نو دی بیا هم ځنګل کې و. دې دواړو چې څنګه مخامخ وکتو نو یو ډېر غټ میلې د دوی مخې ته رالو او دا میلو ډېر زیات اوږې او د خوراک په تلاش کې بهر راوتی و. دا میلو ورو ورو د دې طرف ته را روان شو او دی ډېر زیات ویریدو. سنی زر زر اونې ته وختو او هپي له خو چل نه ورتلو. هپي سنی له آواز ورکړو چې زما هم مدد وکړه، دا میلې خو به ما وخوري. په دې خبره سنی هپي له جواب ورکړو چې زه خو ستا مدد نشم کولی، ته خپله چرته لاړ شه او پټ شه، او که زه ستا مدد دپاره ښکته راکوز شم نو دا میلې خو به تا سره سره ما هم وخوري. هپي ډېر زیات خفه شو. دې کې هپي ته یاد شو چې ما خو یو ځل کتاب کې ویلي و چې کم کس مړ وي نو میلو په هغه کس باندې حمله بلکل نه کوي. دې سوچ نه پس هپي په ځمکه اوده شو او خپله ساه یې بنده کړه. غټ میلو چې څنګه هپي په لاره ورسېدو نو د نبین کول شروع کړو. هپي خو خپله ساه بنده کړې وه. میلو وی جوړې دی خو مړ دی. وی زه به داسې چل وکړم چې ځان له به نور خوراک وګورم، دی خو مړ دی. اور دا میلو هلته نه روان شي. میلو چې څنګه ډېر لرې لاړ شي نو هپي زر زر د اونې نه راکوز شي. اور سنی سره په خندا خبره شروع کړه چې میلو تا ته غوږې پټ پټ سوې. نو هپي ورله هم طنزیه خندا کې جواب ورکړو چې ما ته میلو غوږې پټ پټ وې چې ځان له داسې ملګري جوړوه کوم چې په مشکل وخت کې ستا په کار راځي، او ته خو زما اډو ښه ملګری نه یې، نو لحاظه نن نه پس ستا او زما لارې جدا جدا دي. هپي خپل کور طرف ته روان شي. نو ښکلي ماشومانو، دې کیسې نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې ښه ملګری هغه چې په مشکله کې ستا په کار راشي.